ګل خان ګل صاحب لکه څرنګه تاسو ته پته ده ما مکمل نام مولانا نام محمد ایوب خان ده جی سہیل میں کلمی نام ده زه د لکی مروت محله سید خیل خاص سره تعلق لرم ٹھیک د پروفیشن او د پیشې په لحاظ سره زه یو ټیچر یم او ډیره د خوشي خبره ده چې تاسو د ما کولیګ یو او مخته ریکارډینګ انجینیر کیمرا انجینیر د ما خوږ مایناز او قابل سټوډنټ شفقت سے ولاړ ده جی ډیر خوشلنه ډیر مننه کوم د تاسو د اف ام 88 ټول عملي عمومي تور د تاسو دغه ملګرو په خصوصي توګه چې ماته مو کارا کړله ډیر څه بسره وایو څه به تاسو ورته وایو څه به زه درته وایم بالکل تاسو نه بهر وه ما نه بهر وه سهیل صاحب رادرومو یو څو سوالو طرف ته د موږ اولنی سوال دا ده چې تاسو د خپله شاعري کوم عمر چې شروع کړی ده شاعري خو سړي یو عمر وي هغې چې د شاعري شروع کړی نو تاسو کوم عمر و کوم وخت و چې هغې چې تاسو خپله شاعري شروع کړې ده لکه دا خو تاسو په علم چې ده ماشاءالله له ما نه ډېر لوستي او ډېر پړه ووایو چې شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کېږي صحیح لکه دا بایرن وال قول ده چې poets are born not made نو شاعر پیدایشي توري صحیح خو کله جلا مومي کله مطلب دا د ترقی مومي کله دا مطلب دا د قلم اخلي او لیکل شروع کوي صحیح دا یو وخت وی یو لحظه وی یو لمحه وی چې په د باندې راځي بالکل زه لکه خپل د شپږم جماعت سټوډنټ ولله په هغه زمانه چې د علي حیدر جوشي سیوال دا کیسه یو کوم کتابونه چوله دا ما سټډي کول علاقائی طور باندې دلته مطلب دا د ولسی شاعري دا ورو لکه د دې علاقې نه تبسم صاحب بشک اسمت الله سپرلی خیل صاحب دیوانه صاحب سرکۍ کمال موجا لکی پالا افغار صاحب دغه شه فقیر نور خیل دا د مربوطو په ولسی ادب باندې او که خوارو وارول نو دا یو حقیقت ته چې په کوم ماحول چې اوسه کوم شاعري هروي نو لا شعوري تور با تا باندې یو اثر وي صحیح نو ما چې کومه مطلب دا د شاعري اول شروع کوله شپږم جماعت نه شروع کړې ده ٹھیک دا تر اوسه پورې لګي یو کوی صحیح صحیح سهیل صاحب تاسو ویل چې ما شپږم جماعت نه خپل شاعري شروع کړې ده او باقاعده لیکل به مو شروع کړی نو شپږم جماعت چې کله تاسو خپل شاعري شروع کړې ده هغه چیرې داسې اولنای شعر یا داسې اولنای غزل که تاسو ته یاد وي لکه څنګه ګل خان ګل چې تاسو ته مو ویل چې هغه دور کې سټي دور وو ولسی دور وو صحیح نو یو شاعر د پاره دا یو فطرتي امر ده چې په کوم ماحول چې دی اوسي هغه ماحول مطابق په لیکل کوي بالکل نو ما هم مطلب دا د ولسی شاعري نه شروع واخیستله او یو چربته ما ول لیکل وا اولنې بن برتيات نور خو په زین ډیر بوج واچو یاد بنه سرته چې ګوره مین چې نس کښلو باندې ګوره مین چې نس کښلو باندې خلی و داغ درکړي په ولو باندې دا خلی نه دي ظالمان دي چې مشهور په کل جهان دي سهیل صاحب ډیره مننه رادرومو بل سوال طرف ته بلې پښتنې طرف ته نو سهیل صاحب تاسو شاعري کوو تاسو شاعري کړې ده او تاسو په مخته هم شاعري کوو نو داسې شاعر داسې کلام چې تاسو هغې نه متاثر شوي یو یا تاسو ته زندگی چې ډیر خوند درکړی او هغې په وجه سره تاسو هم زړه غوښتل چې یو وخت راشي چې زه هم دغه مقام ته ورسېږم ډیر شاعران دي بیا کوم شاعر چې فطرتي او پیدایشي شاعر وي نو دومره درجه دا ده چې د په مطلب دا د شو شاعرانو سټډي کوي شو شاعرانو انتخاب وکوي بیا په دغه شو شاعرانو چې هغه یو چې سر ته وزي مقابله ته میدان ته ډیر خلک وروزي خو لکه مطلب دا د کامیابی یو تن پجه نو درد سیبس مجذوب سیبس بشک
تبسم صاحب څه دا د موږ مشران دي لکه چېرته ما مطلب دا د په تیارو کې مشالونه کتاب چې یو غزل د هغه یو شعر ده صحیح چې رڼایي او سباون راته لار ښایي رڼایي او سباون راته لار ښایي نوم د درد او مجذوب هم په سر او سترګو نو د خوښ شاعر ما کلندر مومند ده کلندر مومند لکه مطلب دا د په نظم چې او په غزل چې په قدم قدم مطلب دا د ما رهنمایي کړې ده و چې د سره مالی د کاته نه دي سلی خدا دو کتابونه د ول ما سټډي کړی ول بیا د افسانو کتاب گجری میں سټډي ک صحیح بیا مطلب دا د پټه خزانه فلم میزان دا می سټډي کړ نو لکه بل واسطه تور ما مطلب دا د کلندر مومند سټډي کړه ده استایل مې ده د خوش شاعر مې ده بلکې لا شعوري طور او شعوري طور زه استاد ګڼم صحیح سهیل صاحب تاسو په خپل کوم قسم شاعري لکه د غزل شاعري د نظم شاعري تاسو کوم قسم شاعري په خپل پسند کوو او کړه مو ده لکه څنګه ما مخشار زوک چې شروع ما له ولسی شاعرینا اخیسته ده چربته ملي کلی ولا به دغه شی نیمه کې دا سندري دي لوبي دي نظمونه دي دا وړ شاعري ما کړه ده خو انتخاب ادمه خوشي صنف چې کوم ده غزل نه صحیح غزل ما ډیر خوش وي اکثر شاعرانو ول چې کوم شعرونه ما ته یاد وي هغه غزل شعرونه دي شاید چې ما ته داسې غزل نه علاوه یې نظم شعرونه یاد وي نه به یاد یو دو شعرو بغیره نو غزل ما خوش صنف ته خوش مې د ډیر خپل د غزل شاعري کوم بلوال غزل ما ته ډیر مزه صحیح سهیل صاحب غزل ذکر تاسو کو نو په موږ پروګرام چې موږ خواجه ارویدونکو چې دی د شاعرانو خبره د شاعرانو حالات ژوندۍ او د شاعرانو کلام ارویدل غواړي نو تاسو به په دغه وخت باندې خپل خواجه ارویدونکو ته خپل کلام نه څه شی پېښ کوو لکه تاسو شروع چې کوم شعرونه وویله دا موږ خوږ شاګرد ریکارډینګ انجینیر شفقت خان فرمایش وکړه بالکل هغه غزل نه بشوري واخلو